نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمنو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په قرآن، حدیث او مذهب کې بلکې په ټوله دین مقدس کې د مور او پلار ډیر اهمیت او د مور او پلار ډیر قدر سته. د هغه انسانانو ته قدر معلومېدلی سي چې په دین باندې پوهیږي او د دین ارشادات قدر او اهمیت ورته ولري. مور او پلار هغه سرمایه ده چې په دنیا کې د جنت دوې دروازې دي، یوه دروازه مور، بله دروازه پلار. که د سړي مور او پلار ژوندي وه، دا معلومه ده چې په دې دنیا کې د جنت دوې دروازې باندې راخلاصې دي، او که په دوی دواړو کې یو ژوندی و، په مور او پلار کې یا مور ژوندی و یا پلار ژوندی و، دا معلومیږي چې په دې دنیا کې د جنت یوه دروازه خلاصه ده. او که دواړه د انسان نه و ژوندي، وفات سوي وه، نو معلومه خبره ده چې پر انسان باندې د جنت دواړې دروازې بندې دي. د نن په 14 باب کې بیا د مور او پلار د احترام په باره کې 24 حدیث وایو. 14 باب باب بر الوالد المشرک، د مشرک پلار چې پلار یا مور د چا مشرک وي، کافر وي، د هغه سره نیک سلوک او ښه گزاره پکار ده او کیا. د دې حدیث شریف څخه معلومیږي چې که د چا مور او پلار مشرکان و کافران و ښه سلوک به ورسره کوي. د حدیث شریف زه وایم. عن سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه قال، حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي نزلت فی 4 آیات من کتاب الله تعالی، زما په باره کې د الله رب العزت د کتاب څخه د قرآن کریم څخه 4 آیاتونه نازل سوله. پخوا چې به د قرآن کریم آیاتونه نازلېدله او الله رب العزت به رسول علیه الصلاة والسلام ته وحی کولی، نو یو سبب او پیښه به وه، بیا به آیات نازل سو، یا کله کله به هیڅ نه و پیښ، الله رب العزت به رسول علیه الصلاة والسلام ته وحی وکړي. نو په 24 حدیث کې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي وایي زما په باره کې 4 آیاتونه د قرآن کریم نازل سول. 4. اول، كانت امي حلفت ان لا تأكل ولا تشرب، زما مور قسم اخیستی و چې نه به خوراک کوي او نه به څښاک کوي. مور مې دا ټینګ قسم واخیستی. مور مې لا تر اوسه مسلمانه نه وه، تر اوسه ایمان راوړی نه و، خو مور مې قسم واخیستی چې نه خوراک کومه نه څښاک کومه حتی افارق محمدا صلی الله علیه وسلم، ترڅو چې سعده، ترڅو چې ته د محمد صلی الله علیه وسلم څخه بیل سوی نه یې، پر ما خوراک هم حرام دی، پر ما څښاک هم حرام. قسم یې ورته واخیستی. خدای خو یې منی، اما د خدای سره په عبادت کې شریک نیوی. نو یو صحابي دی، د صحابي مور قسم اخی وای ای سعده، خپل زوی ته وای ترڅو چې د محمد صلی الله علیه وسلم څخه جلا سوی نه، خوراک او څښاک دواړه پر ما حرام دي، نه کوم. اول آیات چې دی مبارک فرمای زما په باره کې نازل سو، او زما مور قسم واخیستی ترڅو چې زه د محمد صلی الله علیه وسلم څخه جلا نسم، دا خوراک او څښاک نه کوي. الله د آیات نازل کوي. فانزل الله عز وجل، نو الله د آیات نازل کوي وان جاهداک، که مور او پلار پر تا باندې زور هم ولګوي، علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم،
پر دې خبره باندې چې ته د خپل رب سره شریک ونیسه، یوازې د الله عبادت مکه او د بل چا عبادت هم وکه. فلا تطیعهما، نو د ګناه په کار کې د مور او پلار خبره مه منه. دا قاعده ده، دا قانون دی، نن زده کړئ. که مور او پلار درته ویل چې غلا وکه، هیڅ کله یې مه منه، په نه منلو کې یې ثواب دی. که مور او پلار درته ویل چې غلا وکه او تا غلا وکړله، دوې سزاوې دي. یو دې د ګناه په کار کې د مور او پلار په قول وکړله، بل دې خپله ګناه وکړله، دوې سزاوې دي، دوه عذاب دي، دوې ګناوې دې وکړلې. که مور او پلار د ګناه د کار درته ویل، د غلط کار یې درته ویل، همسایه زیر که درته ویل ورڅه پلانکی ووهه، په قول یې مه کوه. کله کله مور او پلار خپل زوی ته دا وایي، مژور ور یاده کې بچی چې ویې نه وایې زړه مو نه سړېږي. د ملایانو څخه پوښتنه کوئ، د علماو څخه پوښتنه کوئ چې ما ته مور او پلار دا ویلي چې دا خپله ښځه ووهه، زما ته د وهلو اجازه سته او که نسته؟ که چیرې رښتیا هم په شریعت کې دا کوروالا جرم یې درلودی، بیا عالم تور معلومیږي، مفتي تور معلومیږي چې اوس نو د وهلو لایقه ده او که یا پر خپل سر د مور او پلار په قول باندې زوی پر خپله کوروالا روانه چی. فلا تطیعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، د دوی سره په دنیا کې نیکه گزاره وکړه، ښه گزاره وکړه، د ګناه په کارو کې په قول مه کوه. اول آیات چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي چې زما په باره کې نازل سو، هغه دغه آیات. نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه خپل مور ته ویله، ول اخري ول که خوراک کوي وکه، که نه کوي هم یې مه کوه، چې سل روحه ولري، سل روحه، او هر پلاد یو روح د بدن څخه جلا کیږي او وځي. ستا کار دی که خوراک کوي که نه کوي، که د روح یو پلاد د بدن جلا کیږي که دوه او درې واره. خو ما قسم اخیستی دی چې د محمد صلی الله علیه وسلم څخه به جلا کیږم نه، او زه به د دین لار پرېږدم نه. ما ته که ته هر څونه ووایې چې دا دین پرېږده، انډیوالي د محمد صلی الله علیه وسلم پرېږده، صحابه پرېږده، قرآن پرېږده، حدیث پرېږده، مسجد نبوي او د مکې مکرمې حرم شریف پرېږده، د رسول سره ملګرتیا پرېږده، پرېږدم یې نه. ستا که په بدن کې سل روحه هم جمع سي او هر پلا زه درته ګورمه چې خوراک کوې که نه کوې، ضعیفه کېږې که نه ضعیفه کېږې، زه ستا خبره منلی نه سم. یو ورځ یې خوراک ونه کوي، دوې ورځې یې خوراک ونه کوي، درې ورځې یې خوراک ونه کوي. آخر سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایل، والمرجانی که خوراک کوي که نه کوي، ما قسم اخیستی دی چې د رسول دین پرېښولی نه سم. نو اول دغه آیات نازل سو. دوهم آیات چې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي چې زما په باره کې نازل سو، انی كنت اخذت سیفا اعجبني، ما د غنیمت د مال څخه یوه توره واخیستله، هغې تورې خورا ښه خوند راکوي. د غنیمت په مال کې، په بیت المال کې، په هغه شیانو کې چې د ټولو انسانانو مشترک دي او ګډ دي. فقلت، نو ما ورته ویل، یا رسول الله، ای د الله رسول، هب لی هذا، دغه توره ما ته راوبخښه. فنزلت، نو دا آیات نازل سو، یسألونک عن الانفال، دا انسانان ستا څخه د غنیمت د مال په باره کې پوښتنه کوي، حصه یې نه جوړېږي، برخه یې نه جوړېږي، بیا هم درڅه اخلي. خو د غنیمت مال، د بیت المال مال سم تقسیم که، مستحق و حقدارانو ته یې ورسوه. دوهم آیات چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي زما په باره کې نازل سو، دغه آیات یسألونک عن الانفال. اوس نو یو بله خبره قدرمنو واورئ، د بیت المال پیسې، د بیت المال شان، دولت و اداره و حکومت، هر که اسلامي وي که غیر اسلامي وي، که کفري وي که اسلامي وي، که چا استعمال نه کوي، د قیامت په ورځ به یو نفر پسې زغلي نه، دوه به نه پسې زغلي، درې به نه پسې زغلي، په لکهاو انسانان به پسې زغلي. تاسو د زما خبره واورئ. زه کله کله دلته استادانو ته هم وایم او تاسو ته هم نن وایم، در مخه مې هم دا خبره کړې ده او درته ویلې مې دي، په یاد به مو یا به نه په شاګردانو ته هم وایم. که دلته په دې مدرسه کې د خلکو مالونه موږ غلط استعمال کړل، د قیامت په ورځ به یو نه یې، دوه نه یې، درې نه یې، په سلهاو انسانان به راپسې زغلي چې راکړه زما مال، تاسو هم په مدرسه کې مصرف کړی نه و. خورا زور غواړي، ډېر دروند کار دی. الله یو چاته توفیق ورکړي چې د انسانانو مالونه سم او صحیح استعمال کړي، او دا چې د غنیمت مال د ټولو انسانانو، د بیت المال مال د ټولو خلکو، د ټولو هیوادوالو مشترک دی. یو څوک ولسوال و وزیر و والی و باچا یې دغسې استعمالوي، د قیامت په ورځ به حساب او کتاب ورکوي. ودې خوري په دې دنیا کې چار څونه خوړلی سي ودې خوري. دا به هم ورته وایي چې نوشي جان، د حرام مال چې ته خورې دا نوشي جان، حرام مال نوشي جان کېدلی نه سي. خامخا به د یو طرف څخه انسان ته مشکل پیښېږي. د ورور مال که دې بې اجازې وخوړی، د پلار مال که دې بې اجازې وخوړی، د مور مال که دې بې اجازې وخوړی، د انډیوال مال که دې بې اجازې وخوړی. موږ د دې په مدرسه کې شاګردانو ته وایو چې د انډیوال مال، د انډیوال چپلۍ، د انډیوال صدرۍ، د انډیوال میز، د انډیوال قلم بې له اجازې مه استعمالوئ، دا ګناه ده.
دریم آیات چې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي زما په باره کې نازل سو دی وایي والثالثه او دریم انی مرضت زنا جوړ سولم فاتانی رسول الله نو ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی فقلت نو ما ورته ویل یا رسول الله ای د الله رسوله انی اريد ز اراده لرم ان اقسم مالی چې خپل مال وویشم مریض سوی وم د زکندن وخت مې دی مرګ مې رانږدې دی خپل مال ویشم اف اوصي بالنصف نو زه کولی سم چې د نیمۍ حصې وصیت وکړم فقال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل لا نسې کولی فقلت نو ما ورته ویل الثلث درېیمه حصه به وصیت وکړم فسکت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ سو فکان الثلث بعده جائزا د دې وروسته مړی که وصیت کوي په درېیمه حصه کې روا کار دی نور وصیت نسي کولی نو رسول صلی الله علیه وسلم چې کله سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ته دا وویله چپ چې د نیمې په باره کې وصیت مه کوه د درېیمې حصې په باره کې وصیت وکړه معلومه داس وله چې مړی که وصیت کوي د درېیمې حصې د مال وصیت به کوي په دې کې مې یوه خبره قدرمنو واورئ کله چې د انسان مرګ رانږدې سي او په دې پوه سي چې زکندن مې دی هسې خو وصیت کول او وصیت لیکل سنت کار دی هر چا سره باید خپل وصیت لیکلی پروت وي یوه شپه نه بله شپه باید ستا و سر ته وصیت پروت وي چې ته مړ سې بیا به نو ستا په ټولو شیانو باندې ستا وارث خبر وي که چا وصیت کوي د خپل مال په درېیمه حصه کې وصیت کولی سي داسې ویلی سي چې زما مال به درې حصې کوي درېیمه حصه به د الله په لار کې د الله رب العزت د دین په خدمت کې په مدرسه او په مسجد کې د کونډې او د یتیم لپاره به مصرف کوي د نور واک او اختیار نسته که یو مړي داسې وصیت وکړي چې وایي زما د مرګ وروسته زما نیمۍ مال راواخلي په مدرسه او مسجد او د یتیم لپاره مصرف کوي موږ علما د حنفي مذهب په کتابو کې داسې ویلی سو چې د دغه مړي وصیت په درېیمه کې صحیح دی په درېیمه کې نیمۍ نه هر څو واره چې ده ویلي که یو مړي داسې ویل چې زما د مرګ وروسته ټوله مال خیرات کوي نه صحیح کېږي موږ به درې حصې کوو درېیمه حصه مال به یې خیراتوو په دوو حصو کې ټوله وارثان سره شریکان دي او څلورمه خبره حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي چې زما په باره کې نازله سوله والرابعه او څلورمه انی شربت الخمر مع قوم من الانصار ما د انصارو د خلکو سره شراب وڅښل انصار هغه کسان و چې مدینه منوره کې د مهاجرو صحابه کرامو چې د مکې مکرمې څخه هجرت ورته راوکړي کومک او مرسته ورسره وکړله دې ته انصار صحابه ویل کېږي نو دی وایي د انصارو صحابو سره نه د انصارو خلکو سره ما شراب وڅښله چې شراب مې وڅښله فضرب رجل منهم په د شراب په چښونکي یو څوک راولاړ سو باره یې زه ووهلم په چیشي باندې بلحیي جمل د اوښ د زامې په هډو کې ووهلم پر پزه باندې خوږ یې کړلم زخمي یې کړم فضرب رجل منهم انفي نو د دې څخه یو نفر راولاړ سو زما پزه یې راووهلله بلحیي جمل د اوښ د زامې په هډو کې باندې زما پزه راووهله زخمي یې کړم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم ز رسول صلى الله عليه وسلم ترالم فانزل الله عز وجل الله رب العزت د آیات نازل کی تحریم الخمر د شراب و حرمت انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان دا ټول شان حرام دي که خمار دي که شراب دي که نور هغه شان چې په حرام شانو کې راځي دا حرام دي الله رب العزت د شراب او حرمت نازل کړي نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایل چې څلور آیاتونه زما مبارک نازل سول څلور سره مې درته تشریح کړله اخیرنۍ خبره چې نور به بیان بس کم هغه ده حدیث شریف کی راضی بل حدیث شریف کی راضی رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ان علی الله عهدا لمن يشرب السكران الله رب العزت پر خپل ذمہ باندې دا خبره اخستې ده یعنی حتمی الله رب العزت دا خبره اخیر ترسي داغه چاله پاره لمن يشرب السكران يسقيه من طينه الخبال څوک چې هر هغه شی چې نشه لري هغه چې شي الله رب العزت په طينه الخبال ورکی طينه الخبال چې شي دی قالوا يا رسول الله مر صحابه ورته چې د الله رسول طينه الخبال چې شي دی وما طينه الخبال قال د الله رب العزت رسول الله تو فرمایل عرق اهل النار د دوزخیانو خلده او عصاره اهل النار یا د دوزخیانو د بدنو څخه چې زونه او جړی او برازي هر هغه چاته به د دوزخیانو او به یا د دوزخیانو د بدنو څخه جړی زونه او به ورکوسي څوک چې نشاور شان شي شراب شي د دې سره په څنګه کې قدرمنو اخیری خبره درته وکم هغه ده د اوس وخت چې ځینې ځوانان په اخته دي او چشیه د یو څه نومونه چې زما زده دي ریډ بول مانستر کراباو او انرژي یا جنسینګ
داسې نور مشروبات چې ځوانان یې څښي دا د دې څښل حلال دي که حرام دي؟ ولې په حدیث شریف کې راغله هر څوک چې د نشې شیان څښي د قیامت په ورځ به هغه انسان ته د دوزخیانو زونه او د دوزخیانو ژړې اوبه د اوبو لپاره ورکول کېږي. سزا خو یې ډېره ده او انسان یې طاقت هم نه لري. وایي پلا چې دوزخي ته اوبه ورکول سي دا شونډه به یې داسې راوځړېږي تر نامه او تر زنګنو به راوځړېږي او د نس نظام به یې ټوله خراب سي، بیا به سم سي، بیا به وای تږی سي، بیا به الله رب العزت د دوزخیانو اوبه زونه او ژړې اوبه ورکړي. نو دغه طاقت خو د دې عذاب او د دې سزا طاقت خو څوک نه لري. نو د اوس وخت په دې مشروباتو کې چې نشه لري د دې څښل روا دي او که ناروا دي. ګوري تاسې ترکیبي اجزا ګوري په انګلیسي یا په عربي یا په هر ژبه چې ورباندې لیکل سوي وي. که شراب په ګډ وه یا د خنزیر وازګه او یا د خنزیر غوښې یا د خنزیر د هډوکو غوړ په ګډ وه بیا که لږ وي که ډېر وي ناروا دي. او که چیرې هغه په ګډ نه وه روا شان په ګډ وه که څه هم د انسان څخه یو څه خوب ایسته کې بوی ځي بیا پروا نه لري. اوس چې موږ کتلی دي یا نور انسانان یې راوړي یا د دا بیرې بوتل د انسان یې د پښتورګو لپاره څښي تر خپله وسه چې مو کتل په ځینو شانو کې ګډ په ځینو شانو کې ګډ نه وي. او چې ګډ وي هغه هم بیا الفقه الاسلامي و ادلته یو کتاب دی وای اتره کم شراب. اوس ځینې الکول یا ځینې شراب یا ځینې شان چې د انسان په دوا کې ګډېږي هغه هم نشه راولي هغه بیا د ضرورت دپاره دی. نو هر وخت که پر تاسو باندې دغه مشروب پیښ سو او ویې ګورئ که په انګلیسي پوهېدلاست یا که نه پوهېدلاست ویې ګورئ بل چاته یې ښکاره کوي که د خنزیر وازګه یا د خنزیر غوښې یا د خنزیر د هډوکو غوړ یا شراب په ګډ و بیا څښل ناروا دي هر څومره چې خوږ او د خوند څخه ډک وي او که نه و بیا پروا نه لري. الله دې پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.